بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ ملي شهید انقلابي شاعر د ګران ګیلامن د لومړي تلین په مناسبت په بلجیم بروکسل کې راجوړې شوی د دې پرتمینې غونډې ډېرو د درمنو مشرانو ځوانانو همزولو ستاسو په اجازت عزیزان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګیلامن شهید د نن څخه یو کال مخکې پر 11 د جولای په اسلام آباد کې په شهادت ورسول سو. ګیلامن شهید د دې کام اصل بچی و. موږ تاسو یې ټوله پېژنو. د ګیلامن شهید مبارزه په ډېر کم وخت کې چې ټوله لرو بر افغان په هغه باندې ناز وکوي، هغه یې د خپل زړه درزا وګرځوله. د ګیلامن شهید مبارزه داسې کله چې ګیلامن شهید سو بیا موږ تاسو ولیدله چې په لوی افغان باندې په ټوله افغان باندې یا په ټوله نړۍ کې چې وطن دوسته قوتونه وو، وطن دوسته افغانانو، دوی ټوله انتهایي په ډېره لویه صدمه کې وو. دلته د ګیلامن په حواله باندې ملګرو خبرې وکړې چې ګیلامن څوک وو. زه نه غواړم تاسو ټوله په دې باندې زه په باور لرم چې تاسو د ګیلامن په حواله باندې مکمله معلومات لرئ. د ګیلامن مبارزه تاسو لیدلې ده، د ګیلامن شعرونه موږ تاسو اورېدلي دي. ګیلامن نه یوازې انقلابي شاعر و، ګیلامن یو پریکټیکل سیاسي کارکون و. ګیلامن به د شپې چاکینګ کوئ یا به پوسټرې لګولې، سهار به په جلسه کې ولاړو، بیا به د یو رهبر په صفت باندې هلته تقریر کوئ، د یو مشر د یو ارګنایزر په صفت به هلته تقریر کوئ. په ګیلامن کې ډېرې بلها خوبیانې ولې. دلته ملګري واکه زه ووایم غلطه به نه وي چې ګیلامن د دې زمانې خوشحال خټک و، ګیلامن د دې زمانې میرویس بابا و. ګیلامن واقعي هم ډېر ستر انسان و. د موږ سره پنجابي استعماري ریاست په دې پوهېدی، دی هم په دې پوهېدی، پنجابي استعماري ریاست هم په دې پوهېدی. که موږ ګیلامن ژوندی پرېږدو نو دی به سبا موږ ته لوی مشکل جوړوي. او دی هم په دې پوهېدی که زما دا خوله دا رقم روانه وه، زما دا عمل دا رقم روان و، ما به خامخا وژني. د خپل په ژوند کې د خپل مرګ پیشګویي کړې وه او ډېر په ویاړ یې دا ویلي دي چې زه زما سر تر دې وطن قربان، زما سر تر دې درې رنګه ملي بیرغ قربان، زما سر تر افغان قربان. په دې باندې ګیلامن خبر و او هغه ورځ راغله چې بیا ګیلامن هم شهید سو. عزیزانو د نن دا ورځ موږ ولې لمانځو؟ د ګیلامن شهید د څه دپاره مبارزه کوله؟ ولې تر خپل حق تر هر څه قیمتي شی خپل سر تر دې وطن، تر دې بیرغ، تر دې خلکو، د دې خلکو پر یووالي قربان کړي؟ د ده یو خاص مقصد و. د هغه مقصد د پوره کولو دپاره نن موږ دلته راټول سوي یو او نن پکار دی چې دا هوډ د سر تر سره کړو. نن دا هوډ وکړو چې ګیلامن شهیده ستا کم ارمان و، د هغه ارمانونو د پوره کولو دپاره به زه خپل د وس او دغه مطابق خپله مبارزه خامخا کوم. د ده یو شعر ویلی دی، وایي که ژوندی وم د ازادۍ د اتړ برخه به یم، که چېرته مړ وم نو زیری مې تر ګوره راوړئ. موږ پکار دی دا واده وکړو، د ګیلامن د روح سره دا واده وکړو چې ګیلامنه هغه ورځ به خامخا راځي چې د دې وطن باتوره پښتانه افغانان، د دې وطن پر وطن مین افغانان به ستا وګور ته د دې ځای د دې وطن د ازادۍ زیری خامخا دروي. دا زموږ د ګیلامن سره واده ده. تر څو بلکل قرار نه شي دا مبارزه موږ بلکل د خپل د سر په قیمت کوو. زموږ ملګري چې هلته لګیا دي دا د خپل د سر په قیمت کوي. د ګیلامن د ارمانونو دپاره تاسو د ده غورځنګ تاسو ته ولیدئ چې په یو کال کې د ګیلامن شهید د شهادت یا د جنازې په ورځ زموږ د غورځنګ مشر محترم منظور احمد پښتون یو اعلان کوي چې ای پاکستانی ریاسته، ای پنجابی فاشست ریاسته، داسې ښکاري چې زموږ ستاسو نوره نه سره کېږي. زه پر 11 اکتوبر باندې د ټولو پښتنو یوه لویه جرګه راغواړم و دوی ته هغه ټول ظلمونه چې پنجابي استعماري ریاست پر پښتنو باندې کړي دي، هغه ټول ظلمونه چې دوی پر افغانانو باندې کړي دي، دا به ټوله زه ډیټا جوړوم سي په
بقاعده به د فلم په شکل کې و ټوله ملت ته ږدم چې پنجابي ستا وسایل لوټلي دي، پنجابي تا 80,000 کسان په محکومه پښتونخوا وطن کې وژلي دي، پنجابي ستا په زرګونو انسانان اوس هم د انفورد سافیر کړي دي، پنجابی نن هم ټارګټ کلینګ ستا په وطن کې کوي، پنجابی دومره بې شرمه شوی دی چې د ده لاس ستا و عزت و ننګ ته را رسېدلی دی، پنجابی تا نه هیله کوي. پر دې باندې زه پښتانه کام جرګه راغواړم، هغه ثبوتونه ږدمه چې تاسو ولیدله چې کله بیا دا جرګه موږ کوله د دې جرګې له مخه د پنجابي استعماري ریاست زموږ پر ملګرو باندې کم وحشت کم تشدد وکړي، تر دې حده پورې چې پنجابي دا اراده وکړه چې زموږ ملي مشر منظور احمد پښتین له منځه یوسي. 2 ځله زموږ پر مشر باندې داسې د وژلو حملې وسولې چې زموږ د ګوند زموږ د تحریک ملګرو هغه په ډېره مړانه باندې هغه حملې ناکامه کړلې. موږ بیا هم وویلې چې په هر قیمت باندې دا جرګه موږ کوو. تاسو ولیدله چې دا جرګه موږ کوله، پنجابي ریاست په څرنګه بې شرمي باندې زموږ په کروڑونو سودا چې موږ هلته سامان راوړی د جرګې لپاره دا یو ورځ غلا کوي. بیا موږ وویل چې موږ جرګه بیا کوو، بیا دې راله زموږ هغه ټوله سامانونه کانټینرونه دا یې وسوځلې، زموږ ملګري شهیدان کړل، زموږ 4 ملګري شهیدان کړل، زموږ پر درجنو ملګري زخمیان کړل. بیا هم غورځنګ دا وویل چې هر څه کېږي دا جرګه موږ خامخا کوو. دا بخښنه غواړم، د حسین منیر یوه خبره ډېره مشهوره ده، وایي چې کله حسین منیر د دې وخت فرعون، د دې وخت ابوجهل ظالم فاشست پنجابي آرمي مشر دی چې وایي کله پر چا باندې چلیپه راکش کړي چې وروره دا کار به نه کېږي، دا کار بیا ناممکنه دی. زموږ د غورځنګ ملګرو ته د یو ډېر مشهوره مولانا لخوا یو میسج رالی چې ورونو ته دا جرګه نشي کولی، منظور پښتینه ته قرار کښېنه، حسین منیر پر دې چلیپه راکش کړی ته جرګه نشي کولی. موږ د غورځنګ ملګرو په خپل افغاني هوډ او ننګ باندې تاسو ولیدله چې هغه تاریخي جرګه، هغه لویه تاریخي جرګه چې د احمدشاه بابا تاریخ یې راتازه کړي، دا رقم موږ تاریخي جرګه وکړه او په هغه جرګه کې موږ ډېرې تاریخي پرېکړې وکړلې. د هغه نتیجه دا وه چې موږ جرګه کوله، د جرګې دپاره موږ شهیدان ورکړلې، د جرګې دپاره موږ تر دې حده قرباني ورکړه چې په خپل غورځنګ باندې پنجابي ریاست پابندي راولګوله. زموږ غورځنګ یې د ترهګرو په لیست کې واچوئ، زموږ یې په زرګونو ملګري په شیډول 4 کې واچولي، زموږ ډېر درانه مشران تر اوسه پورې تاسو وینئ، حاجي صمد کوکوخیل یا حاجي صمد حاجي یا علي وزیر، داسې نور ملګري چې دوی په جیلونو کې ساتلي دي او په کمه بې شرمي یې ساتلي دي چې هره ورځ د دې نامنهاده عدالتونه، د دې هغه عدالتونه چې که ځان ته سپریم کورټ وایي د دې حیثیت د یو کرنل غوندې دی، کرنل یې شاته ناست دی، د خپل سپریم کورټ جج ته وایي چې ته فلاني فیصله وکړه. نالت یې پر داسې عدالتونو باندې دغه عدالتونو لخوا مسلسل دوی ته ضمانتونه ورکړل سوي دي، بیا پر دې باندې یو کیس جوړ کړي بل کیس جوړ کړي. لنډه دا چې تنګیي یې چې تاسو ولې دا ګستاخي وکړه چې دا جرګه مه وکړله. د دې جرګې سزا اوس موږ تاسو دا درکوو چې ته د سکر او جکب آباد ونې په ګرمترینه ځای کې په محبس کې پروت وي. موږ دې ته هم تیار یو، موږ جیلونه پر ځان وړو، موږ خپل سرونه ورکوو، خو د خپل کام د وطن د ننګ خبره په هیڅ صورت باندې هم نه هیله کوو. زموږ ملګري چې هلته په وطن کې کم حالاتو سره مخامخ دي، ما چې مخکې ویل شیډول 4 د شیډول 4 سره زموږ د رهبري چې کم ملګري دي، دا ټول ملګري په دې داسې پوهېږي لکه ګیلامن چې پوهېږي پیدا چې ما به وژني. یو ورځ یو شعر دی مشهوره، ما نه هېرېږي، کیدای څه په یاد نیسي چې خبر به سي چې ګیلامن شهیدي، داسې یو شعر دی ما نه هېر سو. زموږ هر ملګری زه نومونه نه اخلم، لیست دې اوږد زموږ دا ټول ملګري چې هلته پر فیلډ باندې کار کوي، دغه ټوله د ګیلامن په شان بیخي ښکاره ورته معلوم دی. داسې مرګ خپل په سترګو ویني، داسې مرګ خپل په سترګو ویني، هغه وایي چې ما دې ومړ کړي. موږ اکثره دغه ملګري ټلیفون کوو چې ورته وایي چې یاره ته لږ خیال کوه دغه کوه، هغه وایي چې یاره اوس خبره تر خیال ډډه ده. دا د سیالۍ جنګ
دا بې قربانۍ نه کېږي، دا د سیالۍ جنګ بې له سرښندنې نه کېږي، بې له وخت ورکولو نه کېږي، بې له تنظیمه نه کېږي. نو لہذا که دا وطن زما په وینه باندې ازادېږي، که دا ملت زموږ په وینو باندې اتفاق کوي، که دا ملت زموږ د وینو په نتیجه کې او خپل مرام ته رسېږي، خدای دې هغه ورځ راولي چې موږ نن شهیدان دي. خدای ستا د ملګرو ځینې ملګري بېګواه یې، زموږ داسې ملګري دي چې ریاست باقاعده لیست جوړ کړی دی چې فلانی دا به وژل کېږي. لیکن هغه ملګري په دې پوهېږي، بیا هم خپله مبارزه خپل په ډېرې په افغاني وجدان په افغاني ننګ باندې خپله مبارزه وړي. عزیزانو پی ټي ایم څه غواړي؟ پی ټي ایم زموږ ستاسو سیالي غواړي. پی ټي ایم ډېر ښکاره دا وایي چې موږ پاکستان یا موږ پنجابیانو غلامان کړي یو. زموږ وطن غلام دی، زما وسایل غلامان دي، زما ژبه غلامه ده، زما پښتو غلامه ده، زما تاریخ یې رامسخ کړی دی. زه دا ټوله راده کومه سي خپل وطن له ازادي غواړم، خپل پر وسایلو خپل اختیار غواړم، خپل خلکو له ژوند غواړم. زما پر سیمه باندې چې کوم پردي جنګونه تا راویستي دي د دې جنګونو خاتمه غواړم. دلته د افغان عزت غواړم، د افغان په ننګ باندې، د افغان په شملې باندې به ته کار نه لرې. پنجابی ریاست چې هغه کاروبار ژوند بقا د هغه په افغان وژنه کې ده، هغه د پښتونخوا وطن کې په جنګ کې د پنجابي ریاست بقا ده. د پنجابي ریاست بقا د په افغانستان کې د بربادۍ ده. هغوی دا وایي چې زما آبادي زما بقا دا د افغان په وینه کې ده، دا د افغان په بربادي کې ده. دا سپینه خبره بې له پی ټي ایم هغه جابر جنرالانو ته هېڅوک هم نه کوي. بې له پی ټي ایم خلک یې ډېره ژوي، خلکو ډېره وژویوله. دا زموږ غلامي چې دومره اوږده سوله، خبره نتیجه موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې زموږ خبره ژغورل سوې ده، زموږ خبره ښکاره نه ده سوې چې زه څه غواړم، احسان څه غواړي، وحید څه غواړي، قومندان صاحب یا معلم صاحب یا دولت صاحب موږ څه غواړو. موږ د دې وطن ازادي غواړو، موږ سیالي غواړو، موږ خپل پر خاوره باندې هیڅ رقم تا ته د اجازت نه درکوو چې ته دې دلته خپل استعماري پالیسیانې راوړې یا استعماري جنګونه زما په وطن باندې وکړې. نن په ډېره بې شرمي باندې اسیمونیر راځي په امریکا کې، هلته وایي چې په پښتونخوا کې زه دا زمرد لرم، په پښتونخوا کې زه یورینیم لرم، په پښتونخوا کې زه نیفرایټ لرم، په پښتونخوا کې زه پلاني وسایل لرم. ته راسئ موږ تاسو ته دغه وسایل درکو. موږ ډېر ښکاره پنجابي ریاست هم دا وایي چې دا وسایل زما دي، دا د افغان دي، او نړیوالو ته هم دا وایو چې د دې وسایلو اصل مالکان موږ افغانان یو. که د دې پر سر خبره کېږي د افغانانو سره به خبره کېږي، د پنجابیانو سره به نه کېږي. دا پنجابی نن راغلی دی سبا به نه وي. دا زموږ ایمان دی چې پنجابی به خامخا ځي. موږ مسلمانان یو. خدای پاک خپله په قرآن شریف کې ویلی دي چې زه د حق ملګری یم، زه د ظالم په مقابل کې د مظلوم ملګری یم. نو چې کله خدای دا ویلی دي او موږ په دا باندې باور او ایمان لرو، بیا به ولې دا زموږ غلامي اوږدېږي. موږ به راځو ډېره ښکاره خبره به کوو چې پنجابي موږ غلامان کړي یو. پنجابی دغه جنګ چې زما او ستا ترمنځ دی دا د سیالۍ جنګ دی، دا د ازادۍ جنګ دی. په دې کې به موږ خامخا تعزیر کوو. او پښتون ژغورنې غورځنګ یو خبره ډېره ښکاره کوي. زما ګیلامن خو څه کوي؟ ګیلامن خو زموږ جانانو، یو ډېر عادي افغان، یو ډېر عادي پښتون چې په ډېره په ګمنامۍ کې وژل سوی دی. زه د هغه انتقام خامخا اخلم. د ګیلامن انتقام به د پنجابي استعماري ریاست خامخا اخلو. د دې انتقام په هیڅ صورت موږ نه پرېږدو. وخت به راسي، هغه حالات به راسي چې موږ به بیا زموږ لاسي د پنجابي به ګریواني. او که خدای کولو پنجابي چې په 1901 ابا کې په بنګال کې 90,000 پتلونونه پرېښي دي. د یو خلک یو خبره کوله چې یاره پلاني سړي داسې ویډیو وکړه، زموږ ملګري وایي چې راته موږ ته ټوپک په لاس راکړه چې بیا موږ تا سره څه کوو. موږ تاسو دا وایي، پنجابی موږ ته تاسو ته دا وایو چې کله پر تا ټوپک ونیول سو
بیا بې ادبي ماپ تا نوي زره پتلونونه موکشلې هلته په نیکرو کې بې ادبي ماپ پروت وي هغه وخت به راځي ستا پتلونونه بې ادبي ماپ سټیج دی پر سټیجه خبره نه ستا د پتلونو پر ځای به موږ ستا چمړې وباسو که خدای کوي دغه وخت به خامخا راځي دا ملت څومره ځورولی دی څومره ظلم څومره جبر څومره وحشت چې تا د موږ سره کړی دی د دې هیره پکار دی چې هېڅوک هېر نه کړي او دا د هېرېدو نه دي دلته چې موږ څومره ناست یو دغه ټوله د دې شاته یوه سرچینه دی پنجابی د پنجابي مداخلت د پنجابي په افغانستان کې امن نه پرېښودل د دې ټوله د دې ځایه سرچینه نه اخیستل کېږي نو پښتون ژغورنې غورځنګ همدا خبره کوي چې موږ پښتون ژغورنې غورځنګ د محکوم افغان وطن مکمله سیالي غواړو موږ د لوی افغان له موړې راواخلې تر اباسینه پورې د دې یو کول غواړو پښتون ژغورنې غورځنګ په سیاست کې موږ دا کمال وکړي زموږ رهبر چې په عمر ډېر کم دی دلته موږ تر اکثرو ملګرو په عمر ډېر کم وي لیکن د ده د وکنلنۍ مبارزې نتیجه نن دا وشوه چې موږ تاسو هېڅکله دا تجربه نه وه کړې چې موږ ګډ سیاست کړی وه موږ به د محکوم پښتونخوا خلک جلا لګیا وو د بر وطن یا د آزاد وطن خلک به جلا لګیا وو دا د پښتون ژغورنې برکت دی چې نن په دې یو حال کې تر یو چت لاندې موږ ټوله سره کښېنولو دلته هم مجاهد ناست دی دلته هم خلقی ناست دی دلته هم پرچمی ناست دی دلته د هر فکر څښتن دلته ناست دی دلته داسې خلک ناست دي چې په منځ کې په سوونو په زرګونو مړي دي پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کارنامه وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ د دښمن نوم ډېر ښکاره واخیستی پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره ډېره ښکاره وکړه چې پنجابی زما زه غلام کړی یم زموږ دښمن پنجابی دی د دې دومره لوی جابر ریاست په مقابل کې که موږ غواړو چې خپل کام ته ازادي راولو که موږ غواړو چې موږ کامیابي ترلاسه کړو دا ډېر ضروري دی چې موږ یو زورور قوي تنظیم ولرو عزیزانو زموږ په مقابل کې پنجابی ریاست د هغه 1 ملیون آرمي د هغه په ټوله جهان کې استخباراتونه په د هغه سره د جهان وسایل په اربونو په کربونو روپۍ د هغه دښمن په مقابل کې دغه د مظلومو غریبو د مسکینو خلکو تحریک چې موږ تاسو دلته ګواهي چې دغه پروګرام موږ نن کوئ دلته ملګري ناست یاته نوم دې نه اخلم خو دغه ملګرو د خپلو جیبو پیسې راوایستې چې دا پروګرام وشکړو دا د غریبو مسکینو خلکو تحریک دا به هغه قوي دغه تنظیم لرونکي دونه وسایل تنظیم لرونکي پوه ته څه رقم شکست ورکوي یوازې پر اتفاق کولی سو یوازې په یو منظمه انقلابي تحریک کولی سو مثال زموږ د پی ټي ایم بلجیم مشر وحید شهزاد دی په کار دی موږ وحید شهزاد بالکل داسې وګڼو چې دا زموږ د ارمي چیف دی چې وحید شهزاد کومه خبره وکړه موږ په کار دی ټول ملګري یا وحید شهزاد هغه سره کم ټیم موږ ټوله په کار دی هغه رقم کار وکړو موږ د مختلفو ښارونو دلته راغلي یو په کار دا دی چې په خپلو ښارونو کې منظمه تنظیمونه جوړ کړو تاسو زموږ د انګلینډ د ملګرو تاسو پروګرامونه وینئ ډېر په منظم انداز روان دي ډېر په ښه انداز روان دي په امریکا او په کینیډا په دې کې تاسو وینئ چې غورځنګ اوس ماشاءالله د نړۍ یو ډېر قوي غورځنګ هم جوړ شوی دی دلته موږ خپله د ایډوکیسي په حواله د حقوقي جنګ په حواله باندې موږ خپل حقوقي جنګ هم کړی دی هم یې کوو موږ خپل سیاسي جنګ هم کړی دی هم یې کوو نو عزیزانو په دې کې ستاسو د موږ سره د همکارۍ ضرورت دی ستاسو د موږ سره د درېدلو ضرورت دی دلته د پنجابي استعماري ریاست چې په وطن کې هر وخت ظلم کوي زه یو خبره یو ورځ مثال ورکوم دلته یو وخت لاوین پی ټي ایم نه و جوړ په مردان کې پر د باچا خان پوهنتون باندې حمله سوې وه بیا ملګرو داسې سلا سره وکړه رحمان الله صاحب نور ملګري چې موږ دلته د یورپي پارلمنټ په مخې ته لاریون کوو صحیح ده موږ دلته لاریون کوو د لاریون په ورځ باندې د پنجاب مختلف ټي وي چینلونه راغلي وو ای آر وای وه جي وه سما وه پلانا یو صحافي راغلی د جیو ټي وي والاو ما ته وویل چې بازي صاحب زه غواړم تاسو سره انټرویو وکړم نو ویلکم راځه چې انټرویو ته ودرېدم ویل چې بازي صاحب دا ته څه کوئ ولې خیر لاریون کوو په پوهنتون باندې حمله سوې ده د دې په فلاني ځای کې حمله وسوله داسې ماشومان مو را شهیدان کړه نه موږ په دې پوهېږو د دې شاته پاکستان پوځ دی
او دا خبرې موږ په پېښور کې هم کوو، دا خبرې موږ په اسلام آباد کې هم کوو، دا خبرې حتی موږ په لاهور کې ورته کړي وی نہیں وہاں تو ٹھیک ہے، وہاں جو بھی کہنا ہے کہہ لیکن یہاں پہ مت، یہاں پہ ملک کی بدنامی ہوگی، ہمارے اداروں کی بدنامی ہوگی. ما ورته موږ کار دا دی، موږ غواړو چې ستا د ملک بدنامي نه، ستا د ملک اصلي چهره و خلکو ته ښکاره کړو. نو د پنجابي اصلي چهره ورښکاره کول دا زموږ ستاسو بارمیشتو ذمهواري ده. موږ په کار دی چې هر ځای لارې وي، هر ځای جلسه وي، موږ راسو هلته ودرېږو، د پنجابي دغه وحشتناکه چهره چې د موږ سره کوم ظلمونه کړي دي، په دې خطه کې څه ظلمونه کړي دي، دغه ټوله به جهان ته ورښکاره کړو. عزیزانو وخت ستاسو ډېر نه اخلم، بیا هم ستاسو کور ودان ډېره مننه. آباد اوسئ.